نو دا د ما پټکی راواخیسته په خپل سپي کې نو وایي موږ ته د تاسې له ملایانو نه د هر هغه چا نه چې دا پټکی په سر کوي دغه سپیان موږ ته وایي ډېر اهمیت لري هغه لور یې بس چې کله دا له مکتبه راوتل هغه لور ته یې ویل چې تاسې ځه نو یو 5 قدمه لرې یا خواته هغه لور یې وښکتللې وه بیا دغه قاري صاحب شهید کړی و بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي صاحب رحمه الله ده د کمال خیلو د کلي اوسېدونکی یم د کمال خیل د کلي اوسېدونکی یم نو کله چې اربکیان په دغه کلي کې پیدا سو تقریبا سنه 1492 شاوخوا وه نو اول خو مخفي و خو بالاخره علني سو ظاهره سو ظلمونو ته یې دوام ورکړه حتی داسې ظلمونه یې شروع کړل چې د چا په نوم کې به چې میم هم راته هغه به یې نه پرېښودله هغه به یې مجازات کول په دې مجازاتو په ظلمونو سلسله کې د موږ اول چې په دغه کلي کې مشکلات پیدا سو د دغه ملګري موږ د اکا زوی ده د ده پلار یې له جماعت نه وویسته په مانځه باندې ولاړل د مانځه نه یې بوته ماخستان کې بوته له هغه نه وروسته یې په لاره کې په ونه باندې تړلی او بیا په شهادت ورسو بس له ډېرو وهلو له ډېرو ظلمونو له حتی هغه سترګې په ژوندینې پیوستلې وې له هغه نه وروسته بیا هغه شهید کړی بیا بالاخره تر سهاره پورې هغه څارل چې څوک یې پورته هم نه کړي تر سهاره یې څارل چې څوک یې پورته هم نه کړي نو تر سهاره پورې هغه په همغه مځکه باندې پروت و سهار چې خلک پرې ورغلل نو هغه بیا جنازه راواخیستله بالاخره دومره ظلمونه اوس چې څوک به داسې معمولي تنه و چې میم به یې په نوم کې و هغه به یې خفه کړل هغه به یې مړی ژوندی وکړل حتی داسې د موږ کلیوالو چې ژوندي په خاورو کې ښخ کړل او ژوندي یې له دنیا نه شهیدان کړل بالاخره ظلمونه ورځ په ورځ زیاتېدل د موږ یو د ماما زوی و قاري عبدالفتاح په نامه باندې دا د کمال خیلو د کلي د مکتب د اناسو معلم و هغه بیچاره حافظ د قرآن هم و ملکي سړی و زښت ته ډېر اخطارونه یې ورکول بالاخره وهل و ټوکل خو بالاخره یو ورځ له ورځ نه دوی ورغلل له مکتب نه یې راوویسته یو وړکۍ لور یې هم ورسره وه هغه لور یې بس چې کله دا له مکتبه راوتل هغه لور ته یې ویل چې تاسې ځه نو یو 5 قدمه لرې یا خواته هغه لور یې وښکتللې وه بیا دغه قاري صاحب شهید کړی و خو بالاخره په دا سر یې ویستلی و مازغه یې وښکت توی کړی نو تر ماسپښینه پورې څوک نه و پرې خبر حتی هېڅوک یې هم نه ور پرېښودل چې هغه ته ورغلی وی د هغه جنازه یې راخیستې وی د دې د ظلمونو په سلسله کې د ما پلار هم په شهادت ورسو د جامع جماعت خطیب و عالم و نو اخطارونه یې راکوله ډېر زیات اخطارونه کول موږ کور په کلي کې له هغه نه موږ مهاجر سو بل کلي ته لاړو خو بالاخره بیا هم سره له د مهاجرات نه پرېښودلو نو یو ورځ له ورځو نه چې ماښام لمونځ یې کړی ده دا یې تعقیب کړی و درې څلور ځایه په دغه کوم ځای کې چې د موږ د کور ته لار تللې درې څلور ځایه هغه ته کمین نیولی و بالاخره هغه یې بس نیولی و تلاشي کړی و هغه کوم شیان چې ورسره و هغه یې هم موږ اخیستي و تلیفون و بعضې شیان نو بس دا یې شهید کړی نو چې کله یې شهید کړی و زه په هغه شپه په کور کې وم ما ته هم راغله دروازه یې راوټکوله زه مې هغه مور پرې نه ښودم چې تر سهاره پورې هغه یخ چې کله سهار شو بس له کوره راووتم هغسې اوس د پلار پوښتنه وکړه چې پلار چېرې چې کله راغلو بس کوم ځای کې چې دا شهید کړی و دغه تسبیح داسې په لاس کې پړ دا یې په لاس کې بس په دا سر یې ایستلی و شهید پروت بس له هغه نه یې موږ ته اخطارونه راکړو بیا موږ له دجې نه مهاجر سو بالاخره د موږ کور یې تلاشي کې څوک ګشت ته راغلی د موږ ورونه یې د موږ نور دوستان اقارب ټول بس داسې کړل د موږ په ذریعه باندې چې د هغه د موږ دوستان به یې هم ځوروله په دې خاطر په دې جرم باندې چې موږ ملحیان بیا له دې سره سره یو ورځ له ورځو نه زه راتلم په لاره کې ودرولم ما ته ویلې چې ته دا پټکی اوس ولې وهې ما ورته ویلې زه خپله ملا یم معلم هم یم د رسول الله سنت ده دا هم د موږ د کلي د وطن او د دین عنعنات دي نو خامخا به پټکی وهم نو دوی سره یو سپی هم نو دا د ما پټکی راواخیسته په خپل سپي کې
وایي موږ ته د تاسې له ملایانو نه د هر هغه چا نه چې دا پټکی په سر کوي دغه سپیان موږ ته وایي ډېر اهمیت لري. خو بس ناتواني وه او مظلومیت و هېڅ هم نسوی کوی. بالاخره یو ورځ له ورځو نه موږ د مهاجر سو لاړو بازار ته لاړم د واغجان بازار ته مې لږ سودا مې اخیسته غوښه مې اخیسته اربکیانو ونیو ما سره مې یو دوه لورګانې هم وې اربکیانو ویل وایي دلته چې مال د کوم جې مال د کمال خیل یم د هغه جې نه د دوی اربکیانو سره تماس ونیو د نوم پوښتنه یې وکړله بس د ما نوم یې ورته واخیست دغه کس ته نو دوی ورته ویلې چې وایي ژوندی یې ما پرېږده خو بالاخره هلته زه ډېر زیات وهلم نو بالاخره هغه د منطقې هغه د بازار خلکو خلاص کړم نو وهلو ټکولو وینه تویدل خو په صرف هغه وینه ویستمه نو دومره ظلمونه یې وکړله چې هغه د چا په خوله باندې نسي راتلی چې دوی څومره ظلمونه کړي وړکي غټان نارینه ښځینه حتی هغه حیوانات به یې هم نه پرېښودل په دې کلي به داسې څوک داسې نابلده راغلل موټروانان یا نور کسان نو هغه به هم مجازات کړل حتی داسې کسان وو چې هغه موبایلونه و هغه تلیفونونه و هغه پیسې به یې ورڅخه واخیستلې او حتی موټر یې هم ورڅخه موټرسایکل به یې هم ورڅخه واخیستل نو دومره هغه خپل ظلم انتها ته ورسو نو هماغه اوس الله جل جلاله دوی ونیول داسې ونیول چې دوی هغه نیست نابود خدای تعالی دې بیا دوی په دې وطن کې داسې نه پیدا کړي